دا د غزني ښار په یوه څنډه کې له ژونده هغه ستړي وګړي دي چې له سختو ستونزو او کړاوونو سره مخ دي. په غزني ښار کې په نشهیي توکو روږدي کسان دوی وایي له ژونده ستړي، خو له دې سره سره حکومت او خلک ورته په ښه سترګه نه ګوري. د دوی په خبره د مرستې په ځای د دې کسانو له لاسه ورځ او شپه وهل او ټکول خوري. میدان وردګو ولایت څخه غزني ته راغلی په نشهیي توکو روږدی محمد الله وایي 8 کاله کېږي نشهیي توکي کاروي. په خبره یې په 8 کاله کې 1 ساعت آرام نه دی کړی. دی وایي چې په نشهیي توکو پښیمانه دی. وایي 14 کلن و چې د بېوزلۍ له کبله ایران هیواد ته د کار کولو په موخه لاړ، خو هلته یې د کار کولو توان نه درلود، خو ملګرو یې د ملګرتیا په ځای د تریاکو په زور په ده کار کاوه. زه ډېر کوچنی وم چې ایران ته ولاړم. زما پلار هم ډېر ته مخ پخوا وخت مړ شوی. بیا دلته د خلکو ډېر قرضداره وو. هلته چې ولاړلم نو په کار به مې سم زور نه رسېده. بیا 2-3 نفر هلته نور پوډریان وو، هغو به دا په چي کې راته نري کړل د تریاکو، وایي دا وخوره نور په کار د زور رسي او کار به کولی سي. هماغه و چې هغه به مې وخوړل، نور به زه په کار ته آماده وم تر یوه وخته پورې، یعنې تر 1 کاله یا تر 8-9 میاشتو پورې. بعد د هغې نه زه بېرته ضعیفی راغلم، کته تلم پورته نه تللم. بس هماغه و چې هماغه د ما پیل و مخته سولم د هماغه ټول وروره دا شیان هر یو اولادونه لري، کور لري، ژوند لري، خو تاسې وینئ چې اوس کور هم رانه پاتې ده، اولادونه هم رانه پاتې دي، ژوند هم رانه پاتې ده. خپل اولاد لري؟ خپل اولاد څو لري؟ 2. یو مې زوی. تنها محمد الله نه دی، په لسګونو نور روږدي کسان په دغه دریاب کې تر سترګو کېږي. په دوی کې ډاکټر، حقوقدان او حتی مشتران هم شته، خو اوس په نشهیي توکو روږدي او له کورونو څخه راتښتېدلي په دغه خوړ کې شپې او ورځې تېروي. دوی له موږ سره د کورنۍ له ویرې خبرو کولو ته حاضر نه شول. دوی وایي زیاتره وخت شپې پر مهال ځورېږي، پولیس یې ځایونو ته ورځي او دوی ته وهل ورکوي، خو دا چې ولې داسې ورسره کوي دوی هم ناخبره دي. دوی وایي هیڅ زحمت نه باسي چې نشهیي توکي په پیدا کولو پسې سرګردانه شي. وایي هر وخت نشهیي توکي په خپله ورته راځي. زموږ د دې پوښتنې په ځواب کې چې تاسو ته نشهیي توکي څوک راوړي، جواب یې دا و چې خپله د غزني د امنیه قومندانۍ پولیس په دوی نشهیي توکي پلوري. بعضې مثال ساکیان د هغه یې راوړي، بعضې مثال پولیسان را د هغه یې هم راسره څکوي، هم دی یو د بل په لاس یې ورکوي. هغه ساده خلک د دې ځای ورسره راځي، ساده خلکو ته یې ورکوي، هغه یې بیا ورکوي. یو بل روږدی کس محب الله چې په نشهیي توکو روږدي کېدلو سخت پښیمانه کړی وایي 2 ځله یې هڅه کړې چې له نشهیي توکو لاس واخلي، خو بیرته ورباندې اخته شوی. وایي که چېرته یې لاسنیوی وشي او روغتون کې ورباندې درملنه وکړي، تیار دی چې له دې کار څخه لاس واخلي. حتما ماما که سړی یو درد لري پوه شو، دغه خلک چې ویني دا جنسوس مبتلا دي، دا حتما یو درد لري. داسې خانوادګي هم درلود وروره 40 کاله زه په خارج کې وم، بیرته افغانستان ته راغلی نه یم. خو بله خوا یې زیات شمېر خلک نندارې ته ولاړ وي، یا خو دا هر څه ورته میله ښکاري او یا هم غواړي چې د دوی په لیدو خپل ژوند نور هم ښه کړي. یوازې دا ځوانان نه دي چې په دغه ژوند تباه کوونکي بوټي اخته دي. د غزني د روږدو کسانو د 50 سپیڅریز روغتون د شمېرو له مخې په یاد ولایت کې 80 مېرمنې هم په نشهیي توکو روږدي دي. په نشهیي توکو روږدي کسان وایي چې تر کورونا وایرس په خطرناکه ناروغۍ اخته دي. کورونا سړی وژني، خو نشهیي توکي یې ټول ژوند له زهرو ډکوي، نه ورڅخه مړ کېږي نه رغېږي. دوی همداراز وایي غواړي چې له نشهیي توکو ځان خلاص کړي، خو حکومت ورته هیڅ پاملرنه نه کوي. خو په غزني کې په نشهیي توکو د روږدو کسانو د روغتون مسؤلین وایي چې دوی مخکې هم د روږدو کسانو درملنه کړې او اوس یې هم په روغتون کې ګڼ روږدي کسان بستر دي. د غزني د روږدو کسانو د روغتون رئیس بصیر احمد امیرزی وایي دومره امکانات ورسره نشته چې د ټولو روږدو کسانو درملنه پرې وکړي. دا چې دوی باید معتدین زموږ شفاخانې ته راولي چې دلته بستر شي، ځکه په شفاخانه کې هم د کرونا نه مخنیوی کېدلی شي او هم د احتیاط برخې نه. لکه څنګه چې تاسو پوهېږئ د معتاد ناروغان چې دوی د کرونا دپاره ډېر مساعد خلک دي، نو موږ د کورنۍ څخه هیله کوو چې زموږ د شفاخانې سره دوی اړیکې ونیسي، خپل معتادین راولي دلته بستر کې موږ د دوی په خدمت کې شو. په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې زیات شمېر کسان په نشهیي توکو روږدي شوي. احسان الله کریمي، شمله راډیو، غزني. شمله د حقیقتونو هنداره 88.7 FM